د غرونو منځ کې یو ښکلی کلی و چې د هغې خلکو به خوشحاله زندگی تیروله. سهار به په وخت پاڅېده او خپل محنت مزدوري به یې کوله. په دغه کلي کې یو دوه ګاونډیان اوسېده چې د یو نوم رحمت و. غریب و خو ډېر ښه سړی و. او د بل نوم بشیر و. ډېر دولتمن و خو د حد نه زیات لالچي و. رحمت سره یو وړوکی شان پټی و، یو دوه چرګې او یوه چیلۍ وه ورسره. هغه به د سهار نه ماښامه پورې محنت کولو او چې څه به یې ګټه نو په هغې به یې شکر ادا کولو. او بشیر سره غټ کور، څه ځناور او د غنمو ګدام یې و. خو د هغه زړه به هر کله مطمئنه نه و. هغه به همیشه د خلکو په څیزونو باندې نظر و. یو کال بارانونه ډېر کم وشو. فصلونه کمزوري وو نو د کلي خلک ډېر پریشانه وو. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د رحمت په وړوکي شانتې پټي کې فصل ډېر ښکلی شوی و. نو د کلي خلکو به وي په رحمت باندې د الله تعالی خاص رحم دی. نو رحمت وخندل او ویې دا د الله تعالی کرم دی، زه خو صرف محنت کوم. بشیر دا هر څه لیدل او ویې دا څنګه ممکنه ده، ما سره زیاته ځمکه ده او بیا هم زما فصل ښه نه دی. د هغه په زړه کې حسد او لالچ پیدا شو او یو ورځ یې د رحمت ته ووی ته په پټي کې څه داسې خاص اچې څه جادو خو نه دی. رحمت په خندا شو او ویې نه ورور، بس محنت، دعا او سچایي. او بشیر په زړه کې ووی ضرور دی ما نه څه پټئ. رحمت سره یوه چیلۍ وه چې هغې به ډېر ښه پی کول. هغه به ترې لږ پی ځان ته پرېښوده او نور به یې غریبانانو ته ورکول. بشیر سوچ وکړو که چېرې دا چیلۍ ما سره وي نو زه به پی خرڅوم او نور به هم ډېر زیات مالداره شم. نو هغه د شپې چیلۍ پټولو پلان جوړ کړو. یو شپه بشیر په پټه د رحمت کور ته راغو او چیلۍ یې پرانیسته او چې بوتله یې نو چیلۍ شروع کړو. رحمت د خوبه راپاڅېدو او چې بهر راغو نو بشیر چیلۍ سره ولاړ و. رحمت ورته وویل بشیر بای ته؟ بشیر ګبراو شو او ورته ووی ما خو به صرف چیلۍ کته چې ټیک ته که نه. رحمت اسم ونوي او چیلۍ یې په خپل ځای واپس وتړله. په بله ورځ رحمت چاته څه ونوي هغه به بشیر سره په ښه طریقه باندې ملاوېدو. نو دې خبرې بشیر نور هم پریشانه کړو چې ما خو غلا کړې ده او دې الوسوی نه. څو ورځې پس رحمت څه لږ شان غنم په ګدام کې کېښودو چې هغه به یې یو غریبې بوډۍ له ورکول. بشیر چې دا وکته نو سوچ یې وکړو چې دا دومره غنم دې ضایع کوي، دا به زما څه په کار راشي. هغه د شپې دوباره راغو او د غنمو بوره یې پټه کړه. سهار په کلي کې شور شو، یوې غریبې بوډۍ ژړل او ویې رحمت ما سره واده کړې وه چې زه به تا له غنم درکوم، خو هغه بوره اوس نشته. رحمت پریشانه شو او ویې ما خو بوره ایښې وه. څه خلکو بشیر ګدام ته تلو کې لیدلی و. د کلي مشرانو بشیر راوستو او ورته یې ویې رښتیا ووایه تا خو د غنمو بوره نه ده غشتې. نو بشیر خو اول نه دروغ وویل، نه ما خو نه ده غشتې. خو اخر رښتیا معلوم شو او هغه بوره د هغه د ګدام نه برآمد شوه. د کلي خلک ډېر غوسه وو، دومره زیات مالداره دی او بیا هم د غریبانانو حق وایي. د کلي بزرګ په سخت آواز کې وویل بشیره ته په لالچ کې راغې او غلا دې وکړه، د دې سزا به تا ته ضرور میلاویږي. نو فیصله دا وشوه چې بشیر به غنم واپس کړي او هغه به اوس د غریبانانو دپاره کار کوي. د هغو اصل سزا دا وه چې خلکو به هغه سره خبرې نه کولې، څوک به د هغه کور ته نه تله، په بازار کې او پې چا اعتماد نه کولو، د هغه عزت ختم شو. نو بشیر دا محسوس کو چې لالچ هغه نه دولت نه بلکې عزت واوښتو. یوه ورځ هغه د رحمت خواله راغو، په سترګو کې اوښکې وي او ورته یې وویل ما معاف کړه زه لالچ ړوند کړی وم. نو رحمت ورته په نرمۍ سره وویل معافي غوښتل خو اسان دي خو زړه بدلول ډېر مشکله دي. که چېرې ته واقعي بدل شوي نو د غریبانانو مدد وکړه. بشیر په رښتیا معنو کې د بدلولو فیصله وکړه. هغه د خپل ګدام نه څه غنم په غریبانانو کې تقسیم کړ او د بیمارانو مدد یې وکړو او اوس خپل محنت کوي او په مزه مزه د خلکو رویه هغه سره نرمه شوه. د کلي بزرګان ماشومانو ته دا کهاني واورئ چې لالچ انسان دولتمند کوي نه بلکې د هغو عزت خرابوي او په نیکۍ کې اصل برکت او دولت دی.
ملګرو که دا ویډیو چېرې ستاسو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.